کله چې مریضي در باندې راسي انسان باندې الله په دنیا کې مرزونه هم راولي او صحت هم وي کله مالداري وي کله غریبي وي خو کله چې پر تا باندې مریضي رااله موږ تاسو خو ډېر مایوسي څه کله که پر ځان راسي د ژوند مې تمه وخیږي یو قسم مایوسي او د زړه درد راته ودرېږي او که چیرې پر اولادو باندې راسي اولاد خو بیا ډېر خطرناک شی دی د انسان زړه ورسره کنیکټ دی زړه ورسره تړلی دی د اولادو مرض ډېر زور غواړي دا پلار بیا ډېر زیات په تکلیف وي قسمه قسم تشویشونه یې مور خو نو هسې وشکیلی خو دا یو عمل زده کړي که مریضي را باندې راسي هم موږ باید د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سنت عمل ته په دا وخت کې متوجه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مریضي په وخت کې کم عمل کوي صحیح د موږ باید ډاکټر ته ځان ورسو اسپتال ته ځان ورسو دغه مرض تشخیص وکړو معلومات یې وکړو لیکن د هغه سره سره په ضمن کې باید موږ د سنت طریقې اهتمام ډیر زیات وکړو په دې کې زموږ د دنیا او آخرت کامیابی پرته ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې چې به کله مریضي راله یا به دته خپله یو درد و تکلیف ورسېدی د الله رسول به دا دعا ویل اللهم رب الناس اے الله اے هغه رب چې د ټول انسانیت رب اے الله اذهب البأس دغه مرض و درد و تکلیف زما سره لري کې یا زما د دا بچی سره لري کې اشفي انت شاف اے لازما په لاس کې په وس او قدرت کې خوشی نسته ته زما د بچی ته شفا ورکې ته ما ته شفا راکې د دې درد او د دې مصیبت او د دې مرض اخلاص کې انت شافي حقیقي شفا ورکوونکی ته ډاکټر او هسپتال او انجکشن او ګولۍ و دا شی نه دی چې ستا شفا نه یې الله چې دا ټول انسانیت وغواړي ما جوړ کې الا ما نسي جوړولی اصل شافي ذات ته شفا ورکول والا ذات ته لا شفاء الا شفاؤک ستا د شفا نه علاوه بل شفا ستا نه که ته صحت را نه کې کمې ته جوړ نه کې کمې ته د دې مرض نه خلاص نه کې الا چې دا ټول انسانیت سره یو ځای سي د ټولې دنیا ډاکټران چې هر څومره ماهر ډاکټران وي هر څومره ماهر ټکنالوژي وي په ما باندې ولګي الله چې تا نه جوړ کړي نه جوړېږي او الله داسې مې جوړ کې شفاء لا یغادر سقما داسې روغتیا راکې داسې صحت راکې لا یغادر سقما چې بیا دغه ناروغي هیڅ ډول بیرته راونه ګرځي مکمل ختم سي دا د الله د رسول عمل و اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت شاف لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دغه دعا ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک مسنون عمل دی د الله پاک جل جلاله بد دغه عمل په واجبانه زما او ستا مریض را جوړ کړي موږ خو چې کله یو مرض راسي جټکا راسي د ټول اول مو اعتماد پر ډاکټر وو پر دا او پر دای کله چې بیا ډاکټر په غوښ کې راته وایي چې ستا مریض په خطر کې دی خطرناک حالت کې دی نور دغه د بچاوېدو امکان نشته نو بیا دې ته ټلیفون وکړه دعا راته کوه مسجد ته وزغله دعا کوه ژاړه بغارې ودا ټیک دی دا وخت هم بهتره خبره ده چې سړی خپل رب ته متوجه سي لیکن په هغه وخت کې چې ستا په کور کې مرض رالی یا پر تا باندې مرض رالی یا ستا پر اولادو باندې مرض رالی په هغه وخت کې هم الله ته متوجه سي ما او تا په توان او طاقت کې هېڅ شی نسته دا هر څه چې اسباب الله جوړ کړي دي دا د الله په اراده کار کوي که د الله اراده د شفا نه وه که د الله اراده د صحت نه وه که د الله اراده د مرض څخه د خلاصون نه وه د دنیا جهان ډاکټران چې زور ووایي والله که د یوې ذرې شفا یې درکړي یې صحت درکړي تا نه د هغوی په توان او طاقت و په وس کې ده دا خبره
لہذا باید موږ هر ځای خپل دین ته متوجه سو. درد رالی، تکلیف رالی، مصیبت رالی، دغه دعا وکړه، بیا 2 رکعات نفل وکړه، بیا د هغه سره سره په دې ورځ فورا صدقه وکړه، ځکه دا رد بلا ده، دا د مرض دفع چې کوم ده الله پاک جل جلاله د دې صدقاتو په وجه باندې هم کوي. د خپل وس مطابق صدقه وکړه، بیا نور علاج هم ورسره وکړه، بیا به انشاءالله الله پاک تا د دغه درد یا ستا بچی د دغه درد و مصیبت و مرض نه خلاصوي. یوازې پر دغه عرضي شیانو باندې ډېر باور هم مه کوئ، ځکه دا ټول اسباب دي، اسباب ته الله پاک جل جلاله چې د الله اراده الله پاک سبب ګرځي، که د الله اراده نه بیا اسباب هم کار نه کوي. نو لہذا که مریضی راسي، درد ورسېږي، تکلیف ورسي، ناګهان په کور کې یو پیښه راسي چې هغه خطرناکه پیښ شي، موږ باید الله ته متوجه سو. الله زموږ رب دی. ګوره په دې دعا کې ووایه رب الناس، هغه دعا عجیبه دعا ده چې په دې دعا کې الله پاک جل جلاله ته دا خطاب کوي چې ته پالونکی ذات یې، چې تا بندگان پاللی دي او ته پالې، او ستا دا توان او طاقت کې ارس ستا چې اومې جوړې، اومې مریضۍ، اومې وژنې، اومې ژوندی کوې. خدای ته دې ته شفا ورکړې یا ته ماته شفا راکړې. نو دا مسنون عمل دی، دا باید د مریضي په وخت کې موږ تاسو په یاد ولرو.